او ډیرو دوستانو په هغې کې د شپې تراویم کړي او ډیرو ملګرو به اعتکافونه هم کړي او ډیرو ملګرو به د قرآن شریف ختمونه هم کړي او ډیرو ملګرو به خپل ذکرونه هم کړي د شپې به تهجد عبادتونه هم کړي دا پېشمنې ځان له خپله عبادت دی دا روجمات ځان له خپله مستقل عبادت دی دا د رمضان په میاشت کې تاسو ټولو کړي دي الله یې د ټولو قبول او منظور کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل عبادت موږ ته ښوولی دی او هغه د شوال دا اوس چې د رکوټ اختر میاشت عربی کې ورته شوال وایي په دې کې شپږ روجې دي دا د رمضان د روجو سره پیوست د هغې ملحقې ملګري دي د هغې تابع ملګري دي خو د رمضان روجې فرض وي او دا مستحب دي نو رسول الله مبارک فرمایي چې چا د رمضان روجې ونیولې او بیا د هغې نه پس د رکوټ اختر په دې میاشت کې شپږ روجې ونیولې داسې شوه لکه چې د ټول عمر روجې ونیولې کان کصیام الدهر لکه ټوله زمانه چې د روجې نیولې دي او بل روایت کې راځي کان کصیام السنة کلها نو علما وایي دې مطلب شو چې هر کال د رمضان روجې او ورپسې شپږ نو د کال برابر شوې نو چې دې همیشه د رمضان روجې نیسي او ورپسې شپږ نیسي نو د ټولې زمانې د روجو برابر ثواب وشو او هغه څنګه ادا چې د رمضان 13 روجې وي تقریبا او شپږ ورسره دا شو نو شپږ 13 نو الله د یوې روجې بدل په 10 ورکوي نو شپږ 13 چې په 10 کې ضرب ورکړي نو 380 ته جوړېږي او د کال ورځ هم تقریبا 380 بیا وروڼو د دې روجې اجر او ثواب څومره دی حضور پاک فرمایي وي یوه نفلي روجه چې بنده ونیسي یوه وی دی خدای د دوزخ نه دونه لرې کوي لکه د ځمکې او اسمان چې څونه فاصله ده او یو بل حدیث کې راځي یو مارغه دی هغې ته قاغه وایي زموږ په پښتو کې او حیات الحیوان لیکلی دي چې په ټولو مارغانو کې د قاغې نه زیات عمر د یو مارغم نشته وی د ده عمر کله زرو کالو ته رسیږي د قاغې دا خپل نوکان غورځي او نوی نوکان نیسي دا خپل بڼې غورځي نو نوی بڼې ونیسي او دا خپل مخوکه پکاڼي وی نو هغه مخوکه ختمه شي نو نوی مخوکه ونیسي دا ځوانه شي دا په دې باندې یو میاشت داسې ژوند تېرېږي چې د دې باڼه وزرې او د دې مخوک او د دې نوکان پاخه شي نو دا خپل بس الله ورته دا ښودلي نو دا خپل نوکان په کاڼو وایي دا ځان نه غورځئ او دا مخوکه په کاڼو وایي دا ځان نه غورځئ او بڼې تې وځي ختمې شي نو دا میاشت په دې سخت ژوند دي خو بیا ځوان شي نو رسول الله مبارک فرمایي د قاغې بچې چې د اګې نه روځي او دې ځوان شي او دې پر شروع کی او تر بوډاوالي پورې په ځوانۍ کې مړه نشي تر د خپل اخیري بوډاوالي پورې دا یو شان پر وی نه خوراک له دمو کې نه سکاک له دمو کې نه پې ستړی راشي دا به څونه مزل کوي د دې حساب څوک نشي لګولی وی په یوه روجه به خدای د دوزخ نه دومره لري نو چې ټول کال تا روجي ونیولې او ټول عمر دې ونیولې نو د دوزخ نه به څونه لرې شي نو دا شپږ روجې چې د هغې سره ملګرې کړې د رمضان روجې سره نو د ټول کال او د ټول عمر د روجو برابر ثواب درته میلاوېږي پر اوس کال که چا نیولې نو د یو کال شوې سخ کال چې چا ونیولې د یو کال هر کال چې نیسي د یو کال نو چې ټول یو ځای کې نو ضمانت یې جوړه شوه که دې کې څه حکمت دی ورو تاسو به وایئ چې لکه مونږ خو هغې روجو نه لا دمه شوي نه یو او ملا صاحب دا خو دې راباندې شپږ نورې راباچولې باباجي دې زمونږ خدای پاک وبخي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه به په دې ډېر زور ورکاو په مقبره کې به مې په جمعه کې به مې په اختر مانځه کې به مې او هغه بیا هغې یو مثال ورکو پښتون بابا دې خدای پاک وبخي وی هغه یو ځل ته جلندې دانې وړلې
چا ورته څه کوې څه کې یاره وایي هغه د خدای روجې مونیولې اوس د مولوي صاحب هغه روجې پاتې روس هغې له اوړه کو هسې د خوشطبع نه روجې خو د بنده ني د خدای وي ټولې مطلب دا چې د هغې زور مولوي صاحب مونږ له ډېر راکړی چې د الله دپاره یې ونیسئ نو زه تاسو ته وایم چې دا روجې د الله د رضا دپاره دا شپږ روجې به که خیر انشاءالله د دې میاشت کې نیسو که خیر انشاءالله ولې مونږ به خپل الله خوشحاله کړو ولې په الله خوشحالېږي مونږ به داړه کې راولو چې الله هغه د رمضان میاشت خو تا په مونږ پرس کړی وې هغو که زمونږ له خو او که بدو مونږ به نیولی هغو چې څوک ونه نیسي غټ مجرم شو د خدای دشمن شو لکه په بدن باندې چې مونځ فرض دی او څوک ونه کي نو بدني عبادت دی د خدای مجرم دقه رنګې چې روجې فرض دی او څوک یې ونه نیسي نو د خدای مجرم هغو به لازما نیسي هغو که ستا اړه ښي او که بدي نیسي به یعنې مجرم به شي داسې نه ده دا مستحب دی که د خوښۍ ونیسه او که دې ونه نیولې څه ګناه پکې نشته څه عتاب پکې نشته نو خدای ته دا خبره ښکاره کوم الله پړونو خبردار دی خو ښکاره چې الله هغه روجې خو فرض وي ما به خامخا نیولې خو خدایه په هغې ستومانه نیم ګورې د رمضان په روجو ستومانه نیم دا دې نورې ورپسې نیسم چې تا الله خوشحاله شي که ده په هغې ستومانم ما به یې خدای توبه 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 دا خو ډېرې ګرانې وې نو نورې به ما نه نیولې نو زه دله یو شپږ نورې نیسم الله چې ته ښه خوشحاله شې او الله چې تا ته دا خبره ښکاره شي ته خو د زړونو نه خبردار یې خو زه دا خبره ښکاره کوم ستا فرشتو ته ښکاره کوم ستا مخلوق ته ښکاره کوم چې زه په هغې ستومانه نیم که ستومانه هم نورې به مې ولې نیولې نو د دې روجو دا فایده یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی بزرګ هم او لوی عالم و سفیان ثوري رحمت الله علیه هغه وایي د بیت الله په خوا کې مې طواف کو یو سړی را سره ملګری شو هغه زمانه کې خلک لږ ډېر کم به خلک اوس خو خلک ډېر زیات شوی دی قسم دی سخت کال چې په رمضان په روجک په عمره کې کم خلک و ما په زندګۍ کې دونه خلک چې په حج کې هم نه دي لیدلي دومره دنیا هغه زمانه کې خو لږ و زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه فرمایل وایي ما داسې وخت کې طواف کړی دی چې ما سره یو ملګري و دوه کسه موږ تاویدو غرمه وکنه د غرمې خلک نی نو داسې وخت کې ما طواف کړی دی چې یو زوم یو را سره بل ملګری او دوه په دوه موږ تاویدو او ما طواف د بیت الله کړی او ما به حجر اسود هغه وخت کې حجر اسود باندې پولیس والا نو مقرر اوس خو پولیس والا مقرر دي چې څوک بیړه ونه کي ټیل ونه کي نو خلک اخوا دي کې را دي کې هغه زمانه کې نو داسې او داسې وخت کې باباجي زمونږ په 1954 کې تللی و حج له هغه وی مونږ چې به طواف کو نو بیت الله ته 3 صفه د سنگ مرمر اوس ورته ماربل وی د ماربل او سنگ مرمر اوس 3 صفه باقي قطقانی نو مونږ به په هغه 3 صفو کې دننه لګیو طواف پم کو خلک لږو کله به 10 کسو او کله به 12 کسان اب په بحري جس کې خلک حج تلل نو شپږ میاشتې به تیرولې بحري جس شپږ میاشتې به هغوی تیرولې خلک او په 300 روپۍ حجو اوس خو ورشه اوس خو د لکونو پیسه هم حج دی او دا 300 روپۍ په دې به شپږ میاشتې هلته تیرولې د پاکستان پیسه هم ډېره قیمتي وه او ارزاني هم ډېره زیات صفا مروه چې به یې مونږ کوله نو مونږ به په بازار کې منډې والې صفا مروه نه بازار و یو طرف ته هم دوکانونه بل طرف ته هم دوکانونه او حرم دغه و چې د ترکو برنډه کمه وه د هغې نه ګیر چاپېره بلډینګونه او بازارونه دقه حرم ما خپل ځاني چې د تللی وم ما په لومبي ځل باندې خدای پاک عمرې له به تللی عمره به کوله نو د شوال نه پس هغه زمانه کې به بیا حکومت دا خلک نیول دا عموما به خلک د روجې نه مخکې لاړل یا په روجه کې نو بیا چې د اختر مونځ به وشو نو دا خلک به په بلډینګونو کې پټ شو دوی به اختر له راوتل دا حج له به راوتل دغه زمانه کې به دا خلک نیول او چې چا به ځان ته مهر والی او ټیکټ باندې چې د ما خو ټیکټ اوکی دی نو هغه ته به ټیکټ به وکړه چې دې خوا سیم ځي نو زه خو یې سارېدم نه
زه خو صرف رمضان لتلی وم او ورپسې د شوال دغه 14 ورځې مې چوټي وه نو ما ځان ته مهر والی نو زه به بیت الله لتلم طواف به مې کوه جیان راغلي نو عمرو والا بلډینګانو کې پټ شوي غیر قانوني نو داسې به م طواف کو چې په حتیم به ملا سې خودو تاویدو او پولیس والا به خلق پلین کړي نو پلین کې به خلکو حجر اسود ښکلاو نو ما وی راشه دا که یو کار وکړه بنده پته نه لګي چې وروسته به دا موقع میلو شي که به میلو نه شي نو یو ځل مې طواف کو نو په هر ځل به پلین کې ودرېدم نو په 7 چکرو کې مې وځله الحمدلله حجر اسود ښکل کړی اوس راشه ورشه چې اوس به ورته ورنږدې م نه شي قسم دې که اوس ورته نږدې کېدی شو دومره رش او دومره ټیل او دونه مخلوق د خدای دا کور الله دې مخلوق ته خوښ کړی دی دا عمره خلقو ته الله په زړه کې مینه اچولې ده یعنې مال ورکول 4.5 لکه روپۍ آسان کار نه دی نو خدای پاک مخلوق بوزي ورشه دومره دنیا و نن زمارونو یقین په خدای وکړه حیران بشې په حرم کې دننه خو ډېره یو رش به بلکل تر د برنډو پورې به دا دنیا تاوېده په 2م چت کې په 3م چت کې پسې په هغه آخري چت کې په دې خلک به لګي او طوافونه به یې کول بار زینو مدینه منوره د دې خلکو نه ډکه وه حرم خو څه کوي چې د حرم نه بار دروازو نه بار چې کوم میدانونه دا یو شان ډک او دا خلک به د بیت الله نه تاوېدل ما به کتل زنانا او بوډاګان او اوس خو بغیر د احرام نه لاندې څوک پرېږدي نه نو احرام کې به ټول تاوېدل لاندې قسم په خدای ډېر خوند به یې کو د مارونو خدای پاک امبوزه رمضان کې عمره ډېر لوی اجر لري او ډېر لوی ثواب لري رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بیبي ته په خپله فرمایلی وی چې کله رمضان شي نو عمرې له لاړه شه فإن عمرة في رمضان كحجة المعي وی په رمضان کې چې د عمره وکړه دومره ثواب به وشي لکه چې ما سره د په ملګرتیا کې یو ځای حج کړي د حج یوازې ثواب نه لکه د رسول الله مبارک سره چې سړی یو ځای حج وکړي د پیغمبر مبارک سره حج خو ډېر وزندار حج دی ډېر دروند حج دی د پیغمبر سره چې د حج وکړه هغه مقبول حج دی ځکه د حج دا ثوابونه الله ته رسیږي نو چې د پیغمبر حج او د هغه د ملګرو حج یو ځل خدای له لاړ شي نو دا به څونه قیمتي حج نو حضور پاک فرمای وی دومره ثواب یې کېږي لکه چې ما سره یو ځای یو انسان حج کړي او چې په عمره دې په رمضان کې وکړه نو دومره ثواب یې کړي یو روایت کې راځي چې د رمضان نه بغیر او یو عمرې وکړي څومره ثواب شو پکې او نفل چې دې په حرم کې وکړل نو د هغې ثواب به د فرض شي او چې فرض دې پر حرم کې وکړل نو یو پلاک دی نو دا په اویا بدلیږي نو اویا لاکه یو مونځ چې دی وکړو نو ثواب یې په اویا لاکه شو دومره قیمتي عبادت دی وروڼو د رمضان په دې وجه خلک زیات زور لګوي رمضان ته سخت کال خلک ذکر مخکې کورونا هم تېروه ډېر خلک نه وتلی او دویم حج ډېر زیات هم شو ډېر ګران شو ګران پیسه ډېره زیاته پرې لګي 11 لکه او 11 نیمه او 12 لکه نو چې د کوم مسلمان بیت الله ته زړه کېږي نو هغوی بس لاړل چې دا شه عمره به وکړو خو زما وروڼو ګوره یوه خبره په ذهن کې واچوه عمره یو مستحب عبادت دی یو مسنون عبادت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی د مدینه منورې د هجرت نه پس مخکې پته نه لګي د حضور پاک کې څومره یې کړي مخکې پته نه لګي چې څومره حجونه یې کړي دي ممکن ده چې هر کال یې حج کړي خو چې د هجرت نه پس رسول الله مبارک مدینې ته لاړ نو بیا رسول الله مبارک په خپل ژوند کې 4 عمرې کړي یو عمره د حدیبیې په کال کړی دا 8 هجري و په ذیقعده کې او دا حکمیه عمره ده نیت یې ورته د مدینې منورې نه بار یو ځای د ذوالحلیفه ورته وایي نن سبا ورته بیار علي وایي نو هلته نه شپې وکړه او هلته نه نیت وکړه د عمرې او راغی حضور پاک مبارک چې حدیبیې ته راورسېد نن سبا ورته شومیسیه وایي نو د مکې کافرانو پرې نه خاوه هغه اوږده قصه بل وخت به یې درته ووایم
نو پیغمبر علیہ السلام مبارک التخپل احرامونه کوز کړل او سرونه اخرین او ساروی اعلان کړل نو دیتا حکمیه او ثوابیه عمره وای ثواب وشو ځکه دشمن په میانس کې راغی جنگ کېده نو رسول الله مبارک د جنگ نه ځان هم بچ کړ هغوی هم بچ کړل او جوړه یې وکړه خو خیر د عمرې ثواب وشو په آینده کال په سن 7 هجری کې بیا په ذیقعده کې حضور پاک راغی مکې مکرمې ته او همدقه ذوالحلیفین یې نیت وتړه او احرام یې وتړه او راغی د هغې عمرې قضیه وکړه ځکه هغه عمره خو په منځ کې ختمه شوه د هغې قضیه وکړه عمرة القضا ورته وایي عمرة القصاص هم ورته وایي او عمرة القضا هم ورته وایي دا دوه شوې دریم چې کله حضور پاک مکه فتح کړه او حنین او تاس او طائف دا علاقې فتح شوې نو یو ځای د جعرانه ورته وایي هغه جعرانه کې حضور پاک دا ټول غنیمتونه او خلک راغون شو هلته دمم وکړه د غنیمتونو تقسیم یې کاو نو د شپې د مرګرو نه پټ راغی عمرې له که زه ځم خو دا ټول مرګري را سره ځي پټ راغی د شپې راغی او عمرې وکړله واپس د سبا خطو نه مخکې جعرانې ته یې ځان ورسو خلکو دا خیال و چې ګنې شپې هم د جعرانه کې کړې ده او منځ کې راغی عمرې پکې وکړه ولاړ دا هم په ذیقعده کې وه 5مه هجره او بله 4مه عمرې د حج سره په یو ځای کړې ده حضور پاک چې حج کو نو راجح قول دا دی او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی چې رسول الله مبارک قارنو یعنی حج او عمرې دواړه په یو نیت باندې کړي دي نو دا 4 عمرې دا ګورې په ټول عمر کې نه دا حضور پاک چې مدینه شریفې ته هجرت وکړه نو دا 4 عمرې پیغمبر علیه السلام کړي دي نو د دې وجې نه مونږ د خلکو ته وایو چې هلکه حج ته لاړ شئ او یا رمضان کې عمرې له نو 4 عمرې وکړئ که زیاتې کولی شي هم ډېره ښه خبره ده هسې عمره خو ډېر ثواب لري رسول الله مبارک فرمایي چې عمره که نصف الحج د نیم حج برابر شو چې 2 عمرې دی وکړې یو حج ثواب دل خدای درکوي او دویم یو حدیث کې راځي چې عمره چې ده دا تنفي الذنوب فقر والذنوب فقر ختمی او ګناهونه ختمی او دریم یو حدیث کې راځي د عمرې ثواب ډېر دی وی چې یوه عمره دی وکړه او د هغې نه پس دی بله لکه پروس کال دی عمره کړې وه او سخت کال لاړې بله عمره دی وکړه د هغې عمرې او د دې عمرې میانځ کې چې څومره ګناهونه کړي دا ټول به خدای پاک ختم کړي درله نو د عمرې ډېر ثواب دی دارنګې عمره کې طواف دی د طواف پل ثواب دی حضور پاک فرمایي وی روزانه په بیت الله شریف 6 رحمتونه ورېږي 8 رحمتونه په هغه چا ورېږي چې څوک طواف کوي 40 په هغه چا ورېږي چې څوک ورته منځ کوي او 6 په هغه چا ورېږي چې څوک هسې بیت الله ته ګوري بیت الله ته کتل یا د مور مخ ته کتل یا د استاذ مخ ته کتل یا د عالم مخ ته کتل یا زمزم اوبو ته کتل یا قرآن شریف ته کتل دا ګورې ثواب لري عبادت نو طواف پکې شو او رسول الله مبارک فرمایي چې څوک طواف کوي وی چې یو قدم اوچتوي او ښکته کوي نو په یو قدم به خدای د ده نه ګناه هم رجوي دله به نیکي هم لیکي او دله به مرتبه هم اوچتوي څومره لوی اجر شو نو طواف پکې راغی د بیت الله استلام پکې راغی صفا مروه پکې راغله هغې په میانځ کې منډه وی 2 چکرې وي د صفا نه یې شروع کړي په مروه خط پکې نو طواف ځان له ثواب شو سعی ځان له ثواب نو عمره ډېر لوی عبادت دی زما وروڼو خو یو خبره زه ستاسو په ذهن کې اکدم ګورم بعضې خلک یې حج پې فرض وي او حج له نه ځي عمرې له ځي که 50,000 عمرې مو کې د حج فرضیت نه نشي خلاصېدی یو عمل دی یو ثواب دی چې 2 عمرې دی وکړې د حج ثواب دی کېږي عمل خو دی نه دی کړی پتا خو ثواب نه دی فرض پتا خو حج فرض دی یو سړی باندې حج فرض یا بل مثال به درکم حدیث کې راځي چې 3 ځله څوک سوره اخلاص وایي قل هو صورت نو د قرآن شریف د ختم ثواب پې میلاوي بالکل صحیح ده اوس کې یو سړي منښته کړي چې که زما زوی روغ په صحت دلته راغی پاکستان ته نو زه به قرآن شریف ختم کوم نو که 3 ځله قل هو صورت یې ووایي نو دا منښتې نه نه خلاصېږي
دا غي خو ثواب د قرآن شریف د ختم شو د خو دا ثواب منخته نه ده کړې د خو د عمل منخته کړې د عمل خو نه ده کړې دغه رنګې حج چې پتا فرض دی نو د هغې عمل پتا فرض دی ثواب نه ثواب خاصې به څه خدای پاک درکوي عمل به کوې نو که څوک عمره حج پې فرض وي ګورې دا ذهن کې واچوئ نو په عمره د حج د فرضیت نه خلاصېږي هغه ځان سره ظلم مه کوئ ډېر خلک د توخیم بده خبره چې نومونه یې در طالب په خدای مې د قسم حج پې فرض و اخرت ته لاړل نیمګړي عمرې له تلي دي ما په خپل یو سړي ته وایي مې تا عمرې لاړې وې یو نو مې د خدای بنده حج در باندې فرض و حج سره وایي هغې به هم حکم خیر دی خو ما وایي چې راشه مخکې د عمره وکړه ډېره عمر پس مړ شو هغه حج یې په ذمه همدقسې پاتې شو نو دا خیال ساتئ ګورئ که حج در باندې فرض وي په عمرو د حج نه خلاصېږي نمبر 1 نمبر 2 که پردې قرض در باندې پوري نو په عمرو ګورئ د دې نه خلاصېږي ډېر خلک یې پردي حقونه پې پورې هغه نه ورکوي عمرو له ځي هلکه پردي حق ولې نه ورکوي د لور حق ولې نه ورکوي د خور حق ولې نه ورکوي د لور خور حق نه ورکوي او زم عمرې له ځم ډېر خلک یې په ګناه پیسې وګټي په حرامو او زم عمرې له او بیا څه وایي چې حج ته لا او حج ته ځم او چې راشم د حج نه نو 0 میټر به راځم 0 میټر دا ګاډی دی چې غاړو چلېدلې نه د مور د پاک پیدا به راځمه او راشه دلته حلالې مردارې کوه او حرام کوه پردي حقونه خورو سودونه کوه او حج عمرې له به ځم پاک به راځم پته به درته ولګي چې قبر ته لاړ شي او د کټ هغه مضبوط بازوی درته نیولې او دا کپره دی وی او ګروز یې درته نیولې مردارې کې او په هغې عمرو له ځې مردارې کې او په هغې حجونه له ځې داسې نه کېږي ځان ذهن کې ښکاره کې چې پردي حق ورکه په حجونو عمرو د پردي حق نه نه خلاصېږي سودونه مه کوه ګناه مه کوه حرام خوري مه کوه پردی ځمکې او پردي پټي مه نیسه قسم په خدای که په عمرو په حجونو ردې نه خلاص چې قسم مې راته جهاد او شهادت نه لوی شی بل نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغی وی دا الله رسوله که د خدای په لار کې جنګېږم او مخ په مخ جنګېږم تختم نه او د شهید شم ماله به خدای جنت راکړي ویا چې سړی لاړ وی دې سړي ته اواز کې نو واپس یې راوګرځم وی تاسو وی ما وی که د الله په لار کې جنګېږم او مخ په مخ تختم نه او زه شهید شم خدای به جنت راکړي رسول الله مبارک ورته څه فرمایي لومبۍ خو ته وی او بیا راوګرځم وی چې ته د الله په لار کې جنګېږي مخ په مخ او تختې نه او شهید شي بالفرض بیا د خدای جمدی کی بیا مخ په مخ جنګېږي او تختې نه او د مخې نه شهید شي بالفرض بیا د خدای جمدی کی او بیا مخ په مخ جنګېږي تختې نه او شهید شي چې دومره د ګوتې د بند دومره پردې حق در باندې وي نو اله به جنت ته دی چې هغه ورکې دونه شی چې پاتې نشي دی وی اوس جبریل راغی او دا خبره یې راته وکړه د خور حق دی نیولی دی د لور حق دی نیولی دی د ترور حق دی نیولی دی د ماما حق دی نیولی دی د خورۍ حق دی نیولی دی او ګیره دی د نامه نه اوږده کړې ده او کمیس دی د تر ښځو د ګیټو پورې جوړ کړی دی او تسبیح دی د 500 په ځای 1000 په لاس کې اخیستی دی او زه یو کال حج ته ځم او یو کال عمرې له ځم په خدای قسم که دغه حقونه پرې راته ماف شي قسم مې راته وخوړه دا د قانون خبره درته کوم باقي د خدای د رحم خبره نه کوم خدای چې رحم کوي نو پار چی کولی شي اخو الله په خپله فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء چې یو شرک نه بخه مر څه بخم هغې تعلق د خدای د رحم سره چې رحم وکړي شرک نه بخي شرک د شرک که چا کړي په هغه خدای رحم د بخنې نه کوي په باقي در بخنې رحم کوي او د قانون خبره ده وه چې دا ما درته مخ نو ګورې که حج په چا فرض وي په عمرو د هغې نه نه خلاصېږي حج وکړه بیا عمره کوه مستحب شی دی سنت شی دی رسول الله مبارک کړی ته بیا وکړې څومره چې کې
پر دې قرض درځي او ځل یو دکاندار سره ناسم د کپړې دکاندار دا ګوره وره دا ته حقیقت دی نو ما ته هغه یو سړی او یو هلک ورسره ناست نو ما ته هغه دکاندار زمونږ د کلي نو ما ته وی دې هلک ته ګوره وی د پلار زما دوستو دا وره وی د پلار زما دوستو وی د ده واده له ما نه قرض سودا کړې وه وی هغه قرض پې اوس هم پورې دی وی مړ شو وی چې مړ شو نو وی دی راغی او وی د وړي مړي او دیګونه میګونه او خیرات کو چې پلار پسې خیرات کوم وی ما ورته وی چې زما هغه قرض پې پورې دی ستا واده لیوړي او تا ته پته راغه راکه وی نه یاره خیرات کوم ما وی خیرات باندې نه خلاصېږي زما حق راکه وی خلک به وایي چې پلار پسې چې ته دیګمونه ټنګو دغه زموږ حال پلار پسې دیګ ټنګې خدای دپاره که د خدای دپاره کې خو غاړه به خلاصې نو پر دې حق ولې نه ورکوې پر د دکاندار چې په پیسې پورې دی ولې نه ورکوې یاد وساتئ زمانو هر کار چې مونږ کوو نو زمونږ مقصد به دی چې زمونږ پې غاړه د خدای په نس خلاصه شي او زمونږ نه پې الله خوشحاله شي مونږ له پې الله ثواب راکړي نور طواف په خدای مې د قسمي چې د بیت الله نه تاویږي ډېر خوند کوي الله هم ټول بوزه او صفا مروه کې چې منډې وې الله ته او ذکرونه کې په خدای مې د قسم یې ډېر خوند کوي او چې حجر اسود ته مخامخ ودرېږي نو حضور پاک فرمایي الحجر الاسود یمین الله فی الارض حجر اسود په دې مخ د ځمکه داسې دی لکه د خدای ښی لاس چې وي دی یو فضیلت او برکت او تا ته به د پیغمبر علیه السلام او د صحابه نقشې را مخکې کېږي او د پیغمبرانو نقشې به درته مخکې کېږي او صفا مروه که چې منډې وې نو د حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت هاجرې یاد به در تازه کېږي او بیا مدینې منورې ته چې لاړ شي ماشاءالله نو ټول د رسول الله مبارک نقشه به د دې مخې ته راځي او چې بیا حضور پاک ته مخامخ ودرېږي او سلام کې قسم په خدای د دنیا لکونو کروڑونه ته قربان د خپل مبارک پیغمبر یو سلام ته چې مخامخ ودرېږي قسم په خدای لکونو کروڑونه ته قربان څومره خوند کوي د هغه ملګري حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغې ته مخامخ ودرېږي او سلام پې کوي څومره خوند کوي د حضور پاک په جومات کې ریاض الجنت کې منځ کې څومره خوند کوي په نور جومات کې منځ کې څومره خوند کوي زمارو قبا ته به لاړ چې مسجد قبا ته رسول الله مبارک فرمایي چې کوم انسان په خپل ځای کې ځان پاک کړي ښکلی اودس وکړي خشته مسواک وغیره ومږي من تطهر فی بیتی او بیا دې لاړ شي مسجد قبا ته او 2 رکعاته نفل وکړي دله به خدای د عمرې ثواب ورکړي مګر چې د خدای د رضا دپاره لاړ شي عمره کې او مدینې ته لاړ شي دومره اجرونه او ثوابونه به وګټې دومره چې ستا کمپیوټر یې هم نشي لیکلی و نن سبا دا ما مخکې ویلي اوس هم درته وایم نن سبا سیبا خلکو خپل عبادتونه په دې ټچ موبایل تباه و برباد کړل په طواف کې به رواني هر چا به موبایل ځان ته مخامخ نیول طواف ختم هغه د طواف برکتونه ختم شوي دي هر چا به موبایل لیستی لاس پې اوچت کړي او بس هغې ته به ګوري بیت الله ته به ځان مخامخ کړي او خلکو ته ښې ریاکاري کوي څوک په لایو لګیا دی او څوک په ریکارډنګ لګیا دی او هغه تصویر ځان له وباسي چې زه خو طواف کوم نو چې ریا دی وکړه طواف یاره زما ښکلې مبارک پیغمبر نه قربان زما قسم په خدای دی فرمایلی دي وی اخره زمانه کې به خلک طواف او حج له او عمرو لذي خو د ریا دپاره دقه شی صفا مروه کې وی او ځان ته به موبایل نیولی ما به غصه وکړه خلکو ته چې د خدای خاطر وکړې یو ملګري ته دونه غصه شم چې مې ډیلیټ کړه بیا هم د ما خلکو ایستلي خبر هم نه یې ما راله ایستلي او دلته یې رالیږلي د بیا د مدینې منورې د رسول الله مبارک مخې ته موبایل د هغه خو په سلګونو وي هر چا راستی موبایل او د حضور پاک د روزې مبارکې مخې ته ما وی د خدای نیکبختیانو دې ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کم انسان د زیروح تصویر وباسي په ده د خدای لعنت نازل شي ما ته به خلک وتلي د مدینې په جومات کې یو تصویر د سره وباسم ما پابندي لګولې نه یو را سره وباسه یا لکه دلته ما پابندي لګولې ده او ګناه ده وی برکت له وباسه وره
گناہ برکت لکی الکا امینا گناہ برکت لکی نو پا گناہ کی برکت دا کم دینا راگی یا خدا یا پاک پریدی دے کم دے تلاوت کے التا بلدتا شینے ولی کہ طواف کے بلدتا شینے ولی داننا با خبرم نے دونوں تصویرون در توباسی کہ دا حد نو زکا اسی تصویرو باسی چاہتا ہے سیلہ لاری او زیتا لاری بیام خانه دا گناہ دا زخورتا گناہ ہے خدا بیام نو طواف کی ولی او باسی ظالمہ سائی کی ولی او باسی دا خدا نیک بختا او دا رسول اللہ مبارک سلام لچیزی دا آغا پا جماعت کی ولی او باسی دا زمونگ ان سبای و رواج جوڑ شے خدا ام ٹول بوزا علاقہ پا شوق ہوا ہے کن او چه خدا ام بوزی کنا دا جمعے پر دا پا مال او دولت نہ دے گوارے دا پا دیگلا دا دلتا چیرے شوق پروتی خدای بدل انتظام کئی که خیر شاہ دا پا دیگلا دا دیر مالداران برتاو خیم چے حج پستر گونلی دا عمره انولی دا لولان دا خیرت تا او دیر پا خدای میں دے قسمی مسکینان و جزان برتاو خیما او دیاری مار برتاو خیما چے اغا او قصبگر برتاو خیم چے اغا خدای پاک بوتلی دا خدای پا فضل دا مارونو خبر میں دے پورے کو او پر رمضان کے چی بیال تا تراوی کے پہ امام پر وی سونا خوان کے خشتا مخ کے بے شل کو لے اس لس کے دلسونا پس خلق جان لا خپل لس بیا جان لے او اخیری لسو کے بیا دا عقیق پا مذہب مطابق بیا عقیق قیام اللیل کی لس رکاتا اگدوگ دے رکو گانے او سجدے کئی او دا خلق ورپسے وانا سمخ کل عبادت پر رمضان کی گے چی چاکڑی دی خدای دے وانا قبول کی خیر خبره د موقع مناسبم وا خو بیا الکه ګورې ما تاسو ټول چې څومره زما د جمعې مقتدیان یې د ګورې دروغ نه وایم زما چې څومره د جمعې مقتدیان یې ما تاسو ټولو لږ ورلته دعاګانې غوښتې خدای پاک دې له قبول کړي او دویم هم درته ووایم تاسو به خوشحاله شئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ودرېدلم او خپل سلام مې کړی دی درود سلام نو د حضور پاک باندې مې ستاسو د جمعې د ټولو مقتدیانو سلام درله ویلی دی زه خو بې وفا نه یم زه خو وفادار یم چې ستاسو ما سره دومره مینه ده چې دلته راځئ او د لرې لرې ځای نه راځئ دلته د جمعې د لمانځه او ما سره محبت ساتئ نو زه به تاسو سره مینه نه ساتم نو ما دته دعاګانې هم کړي دي او ما په مسجد قبا کې هم دله دعاګانې کړي او د حضور پاک مبارک مخې ته مې دله اجمالي سلام تاسو د ټولو مقتدیانو دپاره ویلی دی الله دې خپل مبارک پیغمبر الله زمونږ نه راضي کي او د هغه د جنډې لاندې دې خدای پاک ودروي او الله دې مونږ له ټولو ملګرو له د حضور پاک سره یو ځای جنت ته تلل نصیب وکړي او ټول د خدای د بیت الله حجونو او دا توافونو عمرو لبوتلی نو د مارونو خبره لري لاړه خو سفیان ثوری هغه وایي چې یو هلک را سره نو بیت الله کې زموم هم نو دوست مې شو دا هلک ناجوړه شو چې بیمار شو وایي زه خو په پوه شوم چې سړی سخت ناجوړه شي ما ته وایي چې ملګري یو خبره راته کوم زه بیمار یم او داسې معلومیږي لکه چې دې بیمارۍ کې مرم نو که زه مړ شم نو ماله به یو کار کې یو به ما په خپله لمبې ته مې دوست دی د ما خو دلته څوک نشته نه مې زوی شته نه مې رور شته دویم به کفن ماله په خپله راکړي او دریم مسلمانان وراله قبر خامخا کنئ نو ته ما په خپله قبر ته ښکته کې او څلورم دا چې د ما په قبر خورې ووړي خلک خواره شي نو ته به لږ ما ته کښېنې قبر خوا کې زر بارانه نه دی وی ما وی چې بالکل وی سړی په هغه بیماری کې مسافر مړ شو غریب چې مړ شو نو ما په خپله غسل ورکړ سفیان ثوری ډېر لوی سړی دی د حدیثو لوی امام دی او بیا مې ولا کفن هم په خپله ورکړ او مسلمانان خو خبرو چې یو مسلمان مسافر مړ دی نو قبر یې ولا د مکې مکرمې په قبرستان کې وکړ وی چې مونږ جنازه یوړه ما په خپله پلحات کې کېښوه چې قبر باندې خورې واړولې خلک لاړل زه ورته کېناستم قبر ځکه هغه راته ویلي و چې د ما د قبر نه به زر نه دی وی ناستم قبر سره ما خپل ذکر وغیره کول خوب راغی
وی چې خوب راغی وده شم وی په خوب کې مې دقه دوست دا مړ دوست ولیده خشته باغ دی د جنت پچان او په هغه کې چهل قدمي کې ګرځي وی ما ورته وی چې هلکه ته خو مړ شوې کوم خوا لاړې وی دې جنت ته خدای راوستم کنه زه تا ته مې اجت نشته تا ته خو ما وی چې ما قبر ته کښېنه خو تا ته مې اجت نشته که دی نو ته رخصت شه وی ما ورته وی چې دا دومره نږدې فوري دا جنت خدای درکه دی دله په څه درکه وی چې کله الله ته ور مخامخ شم د مرګ نه پس وی رب العالمین فرشتو ته اعلان وکړ چې دې سړي کلم د رمضان د میاشتې روجې نیولې دي نو ورپسې د رکوټ اختر په میاشت کې 6 روجې نیولې دي زما د ښکلي مبارک پیغمبر په دغه حدیث عمل کړی دی لہذا د ده ما مغفرت کړی دی دې نیغ په نیغه جنت ته بوځي ګوره یو د خدای قانون دی یو د خدای رحم دی قانون خو هغه چې ما تاسو ته وختي وي رحم د خدای دا دی چې مشرک نه بخم باقي هر څه بخم نو چې الله ته خوشحاله کې استانه خوشحاله شي نو مزید رحم به الله وکړي نو د مارڼو هغه 10 روجې خو تاسو نیولې دي اوس به دا دې کې 6 روجې نیسئ نیسئ به انشاءالله او بل زنانو ته ووایه زنانه په عبادت کې تکړی ها دا 6 روجې چې نیسئ پرله پسې به نیسئ او که جدا نو بعضې علما وی پرله پسې ونیسئ دې کې مشقت زیاتی نو وی په دې کې ثواب زیات دی لیکن اکثر علما وی چې بهتره دا ده چې یو ورځ ونیسئ او بله ورځ یې نه نیسئ بیا بل ورځ ونیسئ بیا بل ورځ نه نیسئ دا داود علیه السلام روجې حضور پاک وی داسې ده کان یصوم یوما و یفطر یوما یو ورځ به روجه و ټول عمر داود علیه السلام یو ورځ به روجه و یو ورځ به کوجه ټول عمر او دې ته حضور پاک بهترې روجې ویلې نو که داسې نیسئ هم صحیح ده او که نن یو نیسئ او څو ورځې پس بله نیسئ او څو ورځې پس هم صحیح ده په هره طریقه چې وي خو دا 6 روجې ونیسئ که خیر انشاءالله نو الله به پرې دله اجر او برکت درکړي که خیر چې څومره بیماران دی الله روغ صحتونه ورکړي که څوک قرضداران خدای قرضونه اخلاص کړي چې چاته څه پریشانۍ وي خدای پریشانۍ په خوشحالو باندې بدل کړي چاته څه مشکلات په خوشحالو باندې بدل کړي خدای ته زمونږ نه راضي شي دا دعا وکړئ ښه الله زمونږ نه راضي شي خدای د آفتونو او د فتنو د مصیبتونو نه په امن و امان کې وسات او ډېر دوستان زمونږ د مانځله د لرې لرې ځای نه راځي خدای په یو قدم ولا اجرونه برکتونه ورکړي باید دوستان دي د هغې د ژوند ملګري نشته دعا کوئ چې خدای ورله د ژوند صالحه ملګري ورنصیب کړي او باید دوستان دي چې هغوی مسافر دي په دې سعودي عرب کې مسافر دي زما خو ډېر خدمت وکړه اکثر د مسافرو هغې ته دعا وکړئ چې خدای پاک د خیر او د خوشحالۍ او د برکاتو زندګۍ نصیب کړي او الله تعالی ورته سفر ژوند آسان کړي هلته ډېر دوستان دي چې د هغې کاروبارونه نشته او پریشان دي دعا ورته وکړئ چې خدای کاروبارونو کې برکت واچوي رزق کې خدای برکت واچوي خدای زموږ نه راضي شي برحمتک یا ارحم الراحمین